په تاریخ کې لومړی ځل ده چې دومره ستره پروژه په خپل افغانان ډیزاین، تطبیق او نظارت یې کوي. زمینه برابر شي د وارداتو په مواد خوراکي کې چې هغه که غوړي دي که هغه اوړه دي په دې ځای کې به ډېر پیشرفتونه وشي، صنعتي پیشرفتونه به راشي په دې کې. دوهم فاز د کیندنې چارې تقریبا 95 سلنه بشپړې شوي دي. و افغانستان عملا در تولید گندم، روغن، سبزیجات به خودکفایی برسید. د قوشتېپې کانال د دوهم فاز چارې په بشپړېدو دي او دریم فاز چارې به ډېر ژر پیل شي. د دې کانال په جوړېدو سره به افغانستان د ځان بسیاینې پر لور ستر ګام واخلي او دا پروژه به افغانستان په زراعتي برخه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره سیال کړي. دا چې د دې پروژې د دوهم فاز چارې چیرته رسیدلې او د دریم فاز چارې کله شروع کیږي، د ملي پراختیا شرکت د دوهم فاز د بشپړېدو خبره کوي او زیاتوي یوازې 15 سلنه پاتې دي. د دغه شرکت مسؤلین وایي په 15 پلونو کار روان دی او ټاکل شوی د قوشتېپې کانال په لاره کې یو شمېر نور پلونه هم جوړ شي. د ملي پراختیا شرکت وایي د قوشتېپې کانال چارې به له ټاکل شوې مودې وړاندې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. اوس مهال د قوشتېپې کانال په بېلابېلو برخو کې چارې په خورا چټکۍ سره پر مخ وړل کیږي چې لله الحمد دوهم فاز د کیندنې چارې تقریبا 95 سلنه بشپړې شوي دي او همدارنګه د دې کانال په مسیر کې په بېلابېلو ساحو کې د 15 پلونو او د اوبو د کنټرولونکو ساختمانونو چارې هم په خورا چټکۍ سره روانې دي او ترڅنګ د دې سترې او ملي پروژې د سربند جوړولو چارې هم تقریبا 15 سلنه بشپړې شوي دي. د ملي شرکت کوشش او هڅه دا ده ترڅو د دې پروژې چارې له ټاکل شوې نیټې څخه مخکې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه پروژې ډیزاین او ټولې چارې د افغاني انجینرانو له لوري پر مخ وړل کیږي چې دا مهال د لومړي فاز چارې بشپړې شوي او دوهم فاز به یې په نږدې راتلونکي کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. یوه یادونه چې ضروري ده د دې پروژې ټولې چارې که هغه ډیزاین ده، تطبیق ده او نظارت ده په خپله د افغانانو او د افغاني انجینرانو له لوري پر مخ وړل کیږي چې دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل ده چې دومره ستره پروژه په خپل افغانان ډیزاین، تطبیق او نظارت یې کوي او همدارنګه بودیجه یې هم افغاني ده. نو موږ ویلی شو چې دا یو افغاني پروژه ده او په خپله افغانان تطبیق کوي چې دا د هیواد په تاریخ کې موږ یو ستر ویاړ او افتخار ګڼو. اقتصادي شنونکي وایي د قوشتېپې کانال بشپړېدل د کار موندنې، د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي او د خوراکي توکو د خوندیتوب برخه کې مهم ګڼي او زیاتوي چې دا کانال به افغانستان د زراعت په برخه کې په ځان بسیا کړي. کانال قوشتېپه یکی از کانال‌های استراتژیک آبرسانی می باشد در صورتی که این کانال فضایش تکمیل شود بدون شک بر علاوه که میتونه آبهای افغانستان مدیریت بکنه. در کنار از او شما میفهمید که افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری هست و 80% مردم افغانستان زراعت پیشه هستند. میتونه جایگاه کار به هزاران افغان ایجاد بکنه و افغانستان عملا در تولید گندم، روغن، سبزیجات به خودکفایی برسه. یعنی به این معنی که ما میتونیم الی 70 الی 80% غلجات از داخل خود کشور تولید بکنیم و در کنار از او تولید روغن همچنان میتونه که از این زمین ها به دست بیاید و در کنارش مالداری افغانستان رشد بکنه و افغانستان مبدل به صادرات گوشت در منطقه شود. در کنار از او از لحاظ سیاسی و اقتصادی میتونه وابستگی افغانستان به کشورهای بیرونی به شدت کاهش بده. د دې کانال لومړي فاز چارې بشپړې شوي او دوهم هم د بشپړېدو په حال کې دی. له دې سره به زیاتو افغانانو ته د کار زمینه برابره شي او د افغانستان زراعتي برخه به خودکفا شي.
لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې د کوشتېپې کانال د افغانستان د زیربنایي پروژو نه یو اهمه پروژه ده چې دې سره به د زراعت په برخه کې ډېر پیشرفتونه راشي او ډېر به موږ خودکفایي طرف ته لاړ شو. د سره چې کوم صنعتي ځایونه او اقتصادي ځایونه جوړیږي او په هغه ځای کې تجارتي ځایونه جوړیږي، دغه ټولې برخې چې دي هغه په اقتصادي برخه کې ډېر مهم رول لري. همدغسې په بیکارۍ یعنې د خلکو دپاره د کار زمینه په زرهاو کسانو دپاره به د کار زمینه برابریږي او دا د ډېرو قوي زیربنایي پروژو نه د افغانستان لپاره ډېره مهمه زیربنایي پروژه ده چې دا انشاءالله تعالی درېیم فاز د شروع کیږي، دویم فاز د په ختمېدو دی. نو دا انشاءالله چې اخري پړاو ته ورسیږي په افغانستان کې به په ډېرو برخو کې موږ خودکفا طرف ته لاړ شو، موږ به په لوړه کچه صادر کوونکی مملکت شو. د سرمایه ګزارۍ دپاره به خلکو ته زمینه برابر شي، د کار دپاره به خلکو ته زمینه برابر شي. د وارداتو په مواد خوراکي کې چې هغه که غوړي دي که هغه اوړه دي په دې ځای کې به ډېر پیشرفتونه وشي، صنعتي پیشرفتونه به راشي په دې کې. نو د دې پروژې د تکمیل سره به په افغانستان کې یو صنعتي، زراعتي او اقتصادي یو انقلاب راشي انشاءالله. د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې د دغې سترې او ملي پروژې ټول مالي لګښت د خپل کور افغانستان له ملي بودیجې څخه ورکول کیږي چې 8.2 میلیارډ افغانۍ کیږي. کوشتېپې کانال د افغانستان لپاره یو حیاتي پروژه ده چې له جوړېدو سره به د غلجاتو په برخه کې افغانستان خودکفایي پر لور ولاړ شي. مسؤلین وایي چې د دغه کانال په جوړېدو سره به 550,000 هکتاره نوره کرنیزه ځمکه ایجاد شي او افغانستان به د غلجاتو په برخه کې په یوه صادروونکي هیواد بدل شي. د کوشتېپې کانال ټول ټال 285 کیلومتره اوږدوالی، 100 متره پلنوالی او 8.5 متره ژوروالی لري چې له بلخ ولایت څخه پیل او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ ته رسیږي. یاد کانال به د 550,000 هکتاره ځمکې د خړوبولو ظرفیت ولري.